سلامونه او نیکې هیلې او په همدې هیله چې تاسو ټول به راته روغ جوړ او د عافیت جامې به مو تن سي. ورونو، مونږه ډېر زیات دردېدلي یو او کړېدلي یو او طبیعي خبره ده لکه د کرکټ په شانتې لوبې مونږ خوشحالوي. مونږ د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره بې حده مینه لرو او په همدې خاطر څه وخت چې د کرکټ میدان ته د لوبغاړو د تشویق دپاره ورځو، نو دغه مو په اوږو باندې لیدل کېږي د ټولو افغانانو. نو دلته صرف یوه خبره کومه چې ما ولیدله. بعضې وروڼه نڅاګانې کوي، ډولونو ته ګډېږي، د خوښۍ شیبې وسي. نو دغلته د دې خبرې یادونه کومه او دا به ښه خبره اوسي چې یاده شي. هغه ده چې دغې باندې کلمه لیکل شوې ده او الله اکبر هم دی. د دې د احترام دپاره باید موږ هغې وروڼو ته د دې سپارښتنه وکړو چې تاسې کله د کرکټ میدانونو ته ښکته کېږئ، درې رنګه بیرغ داسې جوړ کئ چې هغې باندې کلمه او الله اکبر نه وسي او هلته که تاسې بیا نڅا کوئ او که هر دا کوئ، نو موږ هم په دې خوشحالېږو او د زړه نه خوشحالېږو او دغه درې رنګه بیرغ د نړۍ په هر کونج کې رپانده غواړو او په لیدو یې بې حده خوشحالېږو. نو فلهذا زما خبره مطلقاً په دغې اړه نه ده چې نه خلک دې خپله خوشحالي نه کوي یا مثلاً په لیدو یې خفه کېږو. نه، زه دا ویمه چې موږ الحمدلله مسلمانان یو او په کار داسې ده چې شنه بیرغونه، درې رنګه بیرغونه جوړ کړو او د خپل لوبغاړو د تشویق دپاره هم لاړ شو او په اوږو باندې دغه ملي بیرغ ولرو او هغوی هم تشویق کړو. نو دغه باید صرف د کلمه ترېنه لرې شي او الله اکبر او دا رقم په میلیونهاو بیرغونه جوړ کړي تر څو خلکو ته پته ولګي. اوس فرض مثال زه ځمه په د اختر لمانځه دپاره مې په اوږو باندې اچولی دی، ورځمه خلکو له غاړه ورکومه، که کلمه په اوم وسي، الله اکبر په اوم سي، هېڅ مشکل نه لري. ولې چې دلته نڅا نه کېږي، دلته هغه اسلامي فرایض دي چې ادا کېږي او ترسره کېږي. نو فلهذا زما خبره صرف او صرف دا ده چې هغې ځایونو کې چې نڅاګانې کېږي هغوی د کمیلمۍ په وجه د هغې څه خیال نشي ساتلی او زه د یو مسلمان په صفت دا زما مسؤلیت جوړېږي چې دې خبرې یادونه وکړمه او دا خبره نورو ته ورسوم تر څو عام پوهاوی وشي او د دغه رقم حرکتونو څخه ځان وساتو. په همدې هیله چې موافق را سره یاست، نور مو وخت نه نیسم، ما در سره په خپلو نیکو دعاو کې یاد ساتئ. په خدای مو سپارم. د الله په امان.